دا د پلچرخي مشهور زندان دی. څه باندې 2 کاله وړاندې به یې د نوم په اورېدلو سره خلکو په ذهنونو کې د وحشت، ظلم او بېلابېل ډوله وهمونه تصورول. د مسؤلینو په وینا اوس مهال د تیرې ادارې په پرتله بندیانو ته غوره خدمتونه او زیاتې اسانتیاوې برابرې شوي دي. په ټول افغانستان کې څومره محبوسین زندانیان ورونه چې موږ سره دي الحمدلله په نورمال حالات کې دي. پرسونل خوشحاله یې همیشه د موږ پوښتنه کړې ده، د هوایي د ډوډۍ د هر څه زندانیان سره ښه چلند کېږي، د ورزش له لحاظ نه، درس له لحاظ نه. د ښځینه زندانیانو د ماشومانو د روزنې په پار تازه دغه وړکتون او تعلیمي مرکز فعالیت پیل کړی. د موږ د تحمل نه راوروسته څومره امکانات موږ برابر کړي دي، یعنې دا په تېر رژیم کې دا نه و شوي. د پلچرخي زندان د خپلواکۍ له بیا واکمنېدو او د اشغال له پای ته رسېدو سره سم په هیواد کې ټول زندانونه چې اکثریت بندیان مجاهدین او مظلوم متدین هیوادوال وو مات او له بندیانو خالي شول. د مسؤلینو په وینا اوس مهال د تیرې ادارې په پرتله بندیانو ته غوره خدمتونه او زیاتې اسانتیاوې برابرې شوي دي. خو د دې ټولو سره سره ځینې نړیوالې مغرضې رسنۍ او ادارې وخت نا وخت داسې راپورونه خپروي چې ګنې د افغانستان په زندانونو او توقیف خونو کې زندانیان ربړول کیږي او له هغوی سره ناسم چلند کیږي. هغه ادعاوې تل د افغانستان اسلامي امارت له لوري له حقیقته لري او د اسلامي نظام پر وړاندې پروپاګند او د پلان شویو تبلیغاتو یوه برخه بلل شوې چې په دې وروستیو کې د یو نما خپور شوی راپور یوه بیلګه ده. په دغه راپور کې ویل شوي چې د افغانستان په توقیف خونو او زندانونو کې له بندیانو سره ناوړه چلند او زور زیاتی روان دی. در تمام زندان‌ها افغانستان هیچ بندی شکنجه نمیشه و جلوی شکنجه کاملا گرفته شده، نه در کدام توقیفگاه و نه در جای تحقیق و نه هم در استخبارات، نه در حوزه ها و همچنان نه در محاکم. د باختر اطلاعاتي اژانس خبري ټیم هیوادوالو او نړیوالو ته د دې مسئلې د روښانولو په موخه د افغانستان په کچه تر ټولو ستر د پلچرخي زندان ته راغلی ترڅو معلومه شي چې د هیواد په زندانونو کې څه تیریږي او حقیقت څه دی. الحمدلله په ټول افغانستان کې څومره محبوسین زندانیان ورونه چې موږ سره دي الحمدلله په نورمال حالات کې دي، په زندانونو کې او آرام ورځې شپې سفري کوي. موږ د دغه زندان په بیلابیلو برخو کې له یو شمېر زندانیانو سره خبرې وکړې. دوی د زندان د مسؤلینو له چلند، خدمتونو او اسانتیاوو څخه خوښ دي. د زندانیانو وهل، ټکول او ځورول یې رد او له حقیقته لرې وبلل. پرسونل خوشحاله یې همیشه د موږ پوښتنه کړې ده، د هوایي د ډوډۍ د هر څه کوم چې دلته موږ ژوند کوو دغه کوم هغه چې دې موږ ته ضایع کړي دي موږ ترې خوشحاله یو. دلته دا ټول خلک دلته موږ ته دا هم موږ ته پوښتنه کوي مریض خو تاسو نه، تاسو څه مشکلات لرئ موږ ته ورته ووایئ. له زندانیانو سره ښه چلند کېږي، د ورزش له لحاظ نه، درس له لحاظ نه، دیني درسونه، دنیایي درسونه، عصري درسونه او د ډوډۍ د طبابه د ټول شیان منظم دي، ټول شیان برابر. په دغه زندان کې د نارینه‌وو ترڅنګ په جنایي جرمونو تورنې ګڼ ښځینه زندانیانې هم شتون لري چې د ښځینه پولیسو له لوري یې خدمتونه او چارې مخته وړل کیږي. د زندان د مسؤلینو له لوري ښځینه زندانیانو ته خوراکي او غیر خوراکي اړین توکي ویشل کیږي. اکثر زندانیان چې دغه زندان خوندې چې کوم بندیان دي بهر وتلي
بیا د دې زندانونو ته هم راغلي چې موږ څټ زندان ته هغه کوي په زندان کې بندیان کې چې موږ ته هغه سهولت هلته برابرې بهر برابر نه ده بارها دا غوښتنې شوي دي په موږ باره هم دا ورته ویلي چې زندان د اصلاح ځای ده نه دی الحمدلله چې بهر وتلي دي دلته هغه اسانتیاوې امکانات هر څه هغه کوم حقوق چې مکمل دي انشاءالله ټول ورته پوره دي په ډېر ځایونو کې چې موږ د دوی دپاره ترتیب دغسې برابر کړی چې خدا ناخسته دی د الله تعالی په حضور کې هم غاړې بندې نه شي د محشر په ورځ داسې نه شي چې بیا بېاطاعتي هم شي د مشر الحمدلله هغه زمینه هم ټولو ته مساعده کړې Name چیست؟ نامتان چیست؟ باشی سنت حسنا اینجا برای بازی‌ها چی چیزا دارین شما؟ چی چیزا برای بازی‌ها به شما داده شده اینجا؟ اینجا چیزای متعدد است. شما اینجا خوش هستین خفه خو نیستین؟ ساتیری خوب میشه؟ یک محدود تعدادشان شاید مانده باشه ایرم صبح انشالله با کارتون توضیح خواهد شد براتون چیز خب پره بود لباس صابون کنه چیزایتون انشالله زندانیانو ته د سمې تربیه او روزنې په موخه د دیني او عصري زده کړو زمینه برابره شوې په دغه روزنیزو ورکشاپونو کې زندانیانو ته د کار او حلال نفقې برابرولو په پار د لاسي صنایعو او کسبونو په برخه کې بیلابیل ډوله حرفوي زده کړې ورکول کیږي الحمدلله د نجارۍ کار او څومره پرسونل چې ده او هغه انشاءالله هر ځای کې استاد متوي او نور ترتیب دوی میزونه او مثال طور ته دغه چوکۍ جوړیږي دلته چوکۍ دغه شان جوړي دا کراچي شای جوړوي د دلته کوم اوسپنې چې د ترتیب راوړي انشاءالله مثل صنعتي ده د امامي صاحب نتي ده او د تربیې بخښن مسؤلین دي دا هغه راوړي بیا دغه شای جوړوي دغه بیا رنګ ټایرونه شنل کې دغه بیا وروسته چې ټاپې شه برابر شول بیا کار ته باسي بیا مارکیټ کې خرڅېږي دو سو روپۍ جوړه جوړوي په بازار نه وزم چې نرخ ارزانه وي یعنی بازار کې 1500 روپۍ دلته چې 300 روپۍ ګڼم پنځه وایم چې جوړه هغه جوړه ترتیب هغه جوړه خو خالي زندان وي که ترتیب برابر شي ان شاء الله نور خلکو ته به ترتیب جوړ ان شاء الله اوس به لاړ شو انشاءالله مدرسې ته او کوم مدرسه کې چې موږ هم درسونه ویل اوس په هر اتاق کې یو نفر د حفاظت د اتاق دپاره پاتې نور ټول انشاءالله تاسو به ټول ووینئ مدرسه به ووینئ حال به ووینئ او ترتیب به ووینئ انشاءالله ماشاءالله ترتیب دوه صفر څه تمام ده ترتیب نو څه برابر کړی دلته زده کړو کې ښه دي انشاءالله دومره مینه یې لري کله مدرسې ته چې راغلي الله دې حفاظت وکړي انشاءالله انشاءالله خدای پاک دې داسې وکړي چې دوی خلاصون اسباب د دغه ذریعې شي دغه حق لاره ده په دغه لاره ده چې د الله تعالی نصرت کومک ورسره وي انشاءالله خلاصون موږ هم کوشش ورسره وکړو انشاءالله ترتیب موږ هم ځای پورې خبرې ورسوو په زندانونو کې د نورو اسانتیاوو ترڅنګ د روغتیايي خدمتونو وړاندې کول هغه څه دي چې باید ورته زیاته او ځانګړې پاملرنه وشي محبوسین دومره نه وي د شپې تعداد یې کله ورې شپږ کسه یې کله اووه کسه یې کله څلور کسه یې دغه دپاره بیا الحمدلله چې دلته وضعیت ښه شي یعنې وروسته بیا خپل محبس ته کوم ځای ته یخ کوو چې خدا ناخواسته کوم هغه ته نه شي او اکثر ملګري چې حاجي صاحب دغه کوم فشار وي یا مریضي هغه وي دلته انشاءالله ترتیب ورته برابر کړي
پرون خدای مې دې غاړې پرون انشاءالله راغلی وم پرون راغلی وم دوی ته او ځینې تخنیکي مشکلات یې ځینې راته وویل ورته مهال د زندانونو چارو د سمون ادارې د صحیه ریاست مرستیال ډاکټر عزیز الرحمن عزیز د روغتیا په برخه کې زندانیانو ته د خدمتونو د وړاندې کولو په اړه وایي کوم امکانات چې د اسلامي امارت پر راتګ سره موږ برابر کړي په تیر کې نه و موجود الحمدلله چې د موږ د تحول نه راوروسته څومره امکانات موږ برابر کړي دي یعنې دا په تیر رژیم کې دا نه و شوي په تیر رژیم کې دا موږ د خپل طالبانو بندیان شو موږ دوی نه پوښتنه کوله په دغه 1000 بندیانو کې د دوی د ورځې 10 نفر هم نه انتقالول نور شفخانو ته او نه دا شفخانه فعال وه سره یې دون امکانات درلودل کومکونه ورسره وو دا شفخانه بنده وه کلینیکونه وو د هغوی ته پوره تداوي خدمات نه کېدل یا داسې ورځ به نه وه د هغوی د رجسټر چې ما کتلي دوی تلفات د ورځې 10 نفر نه زیات خدمات ما خدمات صحی است البته عرضه خدمات صحی مجانی برای تمام طبقه و ناس و اطفالشان که اینجا محبوس می باشند و او در خانمایی که تداویشان یعنی از توان ما بالا می باشد باز اونا را ما به شفاخانه مجهز با همکاری مدیریت زندان و ناسیه روان میکنیم معایناتشان میشن و تداویشان مکمل میشن بس انتقال میشن دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت د زعیم علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د ځانګړي فرمان په صادرېدو سره د نظام په ټولو برخو کې د محکمې له حکم پرته وهل ټکول او ځورول منع کړای شوي دي او ټولې ادارې د دغه فرمان پر تعمیل مکلفې دي د امیر المؤمنین محترم شیخ صاحب حفظه الله په 9 مادو کې چې کوم طرز العمل راغلی په ټول افغانستان کې په جدي توګه هدایت ورکړل شوی ده چې کوم محبوس ته به څوک شکنجه نه ورکوي او تعزیروي بهینه او هغه نه کوي الحمدلله په ټول افغانستان کې ټولو ته موږ لیږلی په ټول افغانستان کې هر نظامي پرسونل ته موږ دوی ته په درسي زده کړه کې ورته کړی ښاغلی بدر وایي د اسلامي امارت په راتګ سره په زندانونو کې زیاتې اسانتیاوې رامنځته شوي او ښه خدمتونه وړاندې کیږي نوموړی مسؤلینو ته ډاډ ورکوي چې د هیواد بچیان له دوی سره امانت دي هیڅکله به شکنجه نه شي د ورونو په څیر چلند ورسره کوي نوموړی یې کورنیو ته هم ډاډ ورکوي وایي هیڅ اندېښنه دې ورته نه کوي او نه دې پر مضرو تبلیغاتو باور کوي د افغانستان مظلوم ولس ته دردېدلي ولس ته کړېدلي ولس ته اطمینان ورکوم چې ستاسو بچیان د موږ سره امانت دي هیڅکله به موږ څوک شکنجه او روحي شکنجه او تکلیف ورنکړو الله حاشا داسې به هیڅکله ونه شي